دی کې حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې لعنت دې وي پر هغو ښځو باندې چې پر خپل مخ باندې خالونه وي دا د اعلی تخلیق ته تغیر ورکول او متنمسات داسې دا د مخ دوه غاښونه په یو شي سولهیي مابین کې پر جور کوي او یا داسې د وریځو ویښتان شکوي وریځې نری کوي دا درې قسمونه ښځې دي په دغه مثال کې راځي چې د اعلی تخلیق ته تغیر ورکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام لعنت پر ویلی دی او دا د شیطان دستور دی دې کې نور هم ډېر تفصیل راځي خو چونکې وخت د تفصیل نسته او ومن یتخذ الشیطان ولیا چا چې د شیطان دوستي کړې ده من دون الله بیل اعلی فقد خسر خسرانا مبین دې تاوان کړی د ډېر لوی تاوان یې کړی یعدهم شیطان دی ته وعدې ورکوي د درواغو وعدې ویمنیهم دی ته ارزوګانې ورپیدا کوي وما یعدهم وعدې نه ورکوي دی ته الشیطان الا غرورا مگر خطا کېدل دي شیطان خطا کوي نو دا د شیطان مختصر منشور چې د الله په حضور کې اوله ورځ د اعلان کړی ده بیا د دې منشور مطابق به د قیامت ته ورځي دی کار کوي چې هغه به د انسانیت په نقصان کې وي د انسانیت په تاوان کې به وي خو بختور سړی هغه سړی ده چې د شیطان په دسیسو باندې پوه سي او له دې لویه دښمنه څخه ځان وګوري واخر دعوانا ان الحمدلله